دیران شوی گناهونا ستا په دربار کې می دی پورته خپل سنا یا الهی د ژوند لار زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. ستا په دربار کې می دی پورته خپل سنا یا الهی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه تباه کوونکې ګناه چې مرتکب یې د هلاکت تر کندې رسوي، هغه زنا او بدکاري ده. ځکه د عزت او نسل ساتل د اسلامي شریعت د مقاصدو څخه یو اړین او یو ارزښتناکه مقصد دی. له همدې امله په اسلامي شریعت کې د زنا د حرمت په اړه حکم شوی. الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء السبیلا. زنا ته نږدې هم مه ورځئ، یقینا زنا ښکاره بېحیایي او غلطه لاره ده. اسلامي شریعت امر کړی چې له پردیو سړیو څخه باید زموږ خویندې پرده وکړي. همدارنګه اسلامي شریعت حکم کړی چې زموږ ورونه دې باید د پردیو ښځو نه پرده وکړي، یعنې پردیو ښځو ته دې نه ګوري او په یوازیوالي کې د یو بل سره لیدنه او کتنه نه کوي. له همدې لارې اسلامي شریعت د زنا ټولې لارې بندې کړي. په اسلامي دین کې زناکار ته که هغه نر وي او که ښځه وي سخته سزا ورکول کیږي. هغه سزا د ډبرو ویشتل یعنې سنګسار او په همدې ترتیب هلاکول دي، تر څو دوی د خپلې ناوړه کړنې پایله وګوري. د دوی د بدن یوه برخه باید تکلیف وګوري تر څو یې عقل سر ته راشي. په همدې ترتیب هغه کسان چې واده یې نه وي کړی او په زنا کې ونیول شي، هغوی باید د ټولو خلکو په وړاندې سلسل درې ووهل شي، د یو کال لپاره دې له وطن څخه وشړل شي، تر څو د خلکو په منځ کې د درو وهلو او له وطنه د شړلو له امله رسوا او ذلیله شي. د دوی لپاره دغه ټاکل شوې سزا په اسلامي شریعت کې تر ټولو ډیره ده. د زناکارو ښځو او سړیو برزخي سزا دا ده چې هغوی به په یو تنور کې وي. دغه تنور به له پاسه تنګ او د لاندې خوا ډیر پراخ وي. د دې تنور لاندې خوا څخه به اور بلیږي او راخوټېږي به. ښکاره خبره ده چې په تنور کې پراته خلک به بربنډ وي. کله چې اور ګرم کړی شي نو دوی به چیغې کړي او له ډیره زوره به د تنور تر خولې پورې راپورته شي. دومره به راپورته شي چې وتلو ته به نږدې وي. بیا چې کله اور خاموش شي نو هغوی به د تنور بیخ ته ورسیږي. له دوی سره به دا کار تر هغه وخته پورې کیږي تر څو چې قیامت قایم شي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې د دوی د عزت ساتنه وکړي.
دغه عمل هغه مهال ډیر قبیح شي چې کله انسان بوډا شي، عمر تیر شي، د قبر غاړې ته نږدې شي او بیا هم دغه ناوړه عمل کوي. نو د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، درې ډوله خلک دي چې الله رب العزت به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله رب العزت به یې له ګناهونو څخه نه پاکوي او نه به د دوی په طرف وګوري او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. هغه درې ډوله خلک څوک دي؟ زوړ زناکار، دروغجن پادشاه او خوار کبرجن. تر ټولو بدترینه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنه ده په بښنې سره چې زناکار یې د زنا کولو په بدل کې ترلاسه کوي. یعنی هغه روپۍ ډېرې بدې روپۍ دي کومې چې زناکاره ښځه د زنا کولو په بدل کې لاسته راوړي. زناکاره ښځه ډېره بدبخته وي، ځکه کله چې په نیمه شپه کې د آسمان دروازې د دعا غوښتلو لپاره خلاصیږي او بیرته کیږي، دا بدبخته او دا فاسده به ترې بې برخې وي. فقیري او بېوسي هیڅ عذر او دلیل نه دی چې انسان دې پکې د الله له اوامرو او حدودو څخه تیر شي. د مخکینیو خلکو څخه موږ ته یو متل راپاتې، هغوی وایي شریفه ښځه به له لوږې مړه شي خو د خپلې حیا له لاسه ورکولو څخه به ځان موړ نه کړي، چې حیا له لاسه ورکړي او ځان به موړ کړي. کله به همداسې ولیکي. زموږ او ستاسې په زمانه کې د هر ډول بې حیایي او فحشا دروازې بیرته دي. شیطان د خپلو ملګرو په مرسته هرې بدکاري ته لاره هواره کړې ده. د شیطان په لاره هغه بې لارې فاسق او فاجر خلک روان دي د چا په وړاندې چې بې حیایي او بدکاري عادي خبره ده. د حیا او شرم په خلاف د دوی بې حیایي فکري نظر او لیونتوب اوج ته رسېدلی دی. په اوسنیو غونډو، جلسو او هر ډول مجالسو کې د ښځو او نارینهو ناسته او ولاړه داسې مخلوطه شوې چې بیړول یې ناشونی کار دی. بربنډ عکسونه، بربنډې ویډیوګانې، په ورځپاڼو، مجلو او انځوریزو رسنیو کې بربنډ فلمونه او خپرونې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. دغه بېعقله او فاسقان خلک د دې کار د پرمختګ لپاره له یو بل څخه په سیالي او ویاړ سره وړاندېوالی کوي. په بښنې سره په هر ځای کې د بدکاري اډې جوړې شوې دي. جونې د خپل حسن په پلورلو کې له یوې بلې وړاندېوالی کوي. د یو دلال او دله انسان په وینا له هر څه نه تیره شي. له همدې امله ورځ تر بلې حرامي نسل مخ په ډېرېدو دی. یوه نه، دوه نه، بلکې په سلهاو او سلهاو نجونې پرته له واده څخه فرار کوي او تښتي. د داسې حالاتو په لیدلو سره خو یقین په الله وکوي زموږ زړونه ودرېږي. نو ای زموږ ربه، ای خالق د کائنات، موږ په خپل امان کې واخله، په موږ خپل رحم او شفقت وکړه. موږ له تا نه سوال کوو چې موږ له دې بې حیایي او فحشا څخه په امان کې وساته. زموږ زړونه پاک او شرمګام و محفوظ وساته. ای زموږ ربه، زموږ او د حرامو کارونو ترمنځ ډېر مضبوط او لوی دیوال ودروه. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه بېخونده ګناه هغه زهار دی. د جهالت د زمانې هغه الفاظ او هغه ټکي چې نن سبا یې د کارولو بازار ښه ګرم دی، د هغې له جملې څخه یو لفظ زهار دی. د دې څخه مطلب دا دی چې یو خاوند خپلې میرمنې ته ووایي چې ته په ما داسې لکه زما مور، یا خاوند میرمنې ته خور ووایي. داسې الفاظ کارول په اسلامي شریعت کې حرام دي. الله رب العزت په دې اړه په سورة مجادله کې فرمایي: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
وان الله لعفو غفور. الله رب العزت فرمایي له تاسې نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي، د هغې د یو غړي او د یوې عضوې تشبیه د خپلو محارمو سره ورکوي. د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي، د هغوی میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي. الله فرمایي دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله رب العزت ډیر معافي کوونکی او بخونکی ذات دی. د دې کار لپاره اسلامي شریعت ډیره سخته کفاره ټاکلې ده. دومره سخته ده لکه څومره چې د سهوې د قتل او د روژې په حال کې له میرمن سره د یو ځایوالي لپاره ټاکل شوې ده. که خامخا همدومره نه وي نو له دې سره مشابه ده او له دې نه کمه نه ده. زهار کوونکی چې تر کومه کفاره ادا نه کړي تر هغې میرمنې ته نږدې نشي ورتللی. الله رب العزت په صورت مجادله کې د دې په اړه فرمایي والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الله رب العزت فرمایي کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام به آزادوي. په دې کفارې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله رب العزت ترېنه ښه خبر دی. او څوک چې غلام ونه مومي هغه د 2 میاشتې پرله پسې روژه ونیسي مخکې له دې چې دواړه یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا د کفارې حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله رب العزت او د هغه په پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله رب العزت ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. وتلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. نو درنو اوریدونکو راشئ د الله رب العزت کلام واورئ، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه پیغام لري او موږ په کومو لارو باندې روان یاستو. ډیر د ګناه کارونه زموږ غرونو او خویندو د جهالت او د ناپوهي په حالت کې کړي دي. خو همدا اوس چې زما خبرې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې اورئ په خپلو ګناهونو باندې توبهګار شئ. د الله رب العزت دربار ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ. د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ او که خدای مکړه خبر هم شئ او په دې باندې پوه هم شئ چې دا خو ګناه ده او بیا هم تاسو پې اصرار او پرله پسې والی کوئ. د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږئ. رب العزت به ستاسو نه پوښتنه کوي. بیا به هلته الله رب العزت ته څه ځواب وایي؟ نه، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې خپل ابدي ژوند کله هم مه تباه کوئ. په دې لنډ ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت ستاسو هغه ابدي ژوند درته ښایسته کړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه ستا په دربار کې ربه ژاړم، ستا په دربار کې ربه ژاړم، دې رانه شوي ګناهونه نور مې توبه ده بیا به نه کړم بدګرونه. یا الهی
ویران شوی گناهونه ستا په دربار کې مې د پورته خپل لاسونه یا الهي. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه د میرمنو ترمنځ انصاف نه کول دي. الله رب العزت چې په خپل مبارک کتاب کې کوم احکامات بیان کړي د هغې له جملې څخه یو حکم د ښځو ترمنځ انصاف دی. الله رب العزت په سورة نساء کې انشاء الله 129 آیت کې فرمایي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الله رب العزت فرمایي د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته که تاسې وغواړئ هم یې نشئ کولی. نو د دې عمله د الهي قانون د هدف د ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لورې ته دومره میلان مه کوئ چې بله بې برخلیکه پرېږدئ. تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله رب العزت نه په ویره کې اوسئ. نو الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی دی. مطلوبه عدل دا ده هغه ورونه چې 2 یا 3 یا 4 میرمنې لري هغوی باید د شپې په تیرولو کې باید انصاف وکړي. د میرمنو حقوق باید مساوي وي. یوه میرمن وي او که 2 د ټولو خوراک څښاک او پوښاک باید یو ډول وي. هیڅ یوه له بلې غوره ونه ګڼل شي خو تر کومه چې د زړه د خوښي او علاقې خبره ده په هغې کې برابروالی کول ضروري خبره نه ده ځکه دا د انسان د وس خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره میرمنې درلودلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر څیز کې د هغو ترمنځ عدل قائم کړی و. خو د زړه مینه یې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ډیره وه. تاسې هم په کالیو کې په مسکن کې په نفقه کې په شپې تیرولو کې د خپلو میرمنو ترمنځ انصاف او عدالت کوئ. که ستاسو د زړه مینه یوې سره ډیره وي په دې کې تاسو د الله رب العزت په حضور کې ماخوذ نه یاست. ځینې خلک چې ډیر ودونه وکړي 2 یا 3 یا 4 نو بیا د یوې میرمنې خوا ته ډیر مائله شي او بله بې برخې کړي. د یوې سره ډیرې شپې کوي او همدارنګه د خوراک او څښاک انتظام هم کوي خو د نورو خوا ته نه دومره ورځي او نه د خوراک او څښاک انتظام په سمه توګه کوي. داسې کار کول د اسلامي شریعت لخوا حرام او ناروا دی. داسې کس به د قیامت په ورځ په ډیر خطرناک حالت کې وي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. د کوم کس چې 2 میرمنې وي او هغه د یوې خوا ته ډیر مائله شي نو داسې کس به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راشي چې په یو طرف به کوږ وي یعنی یو طرف به یې وچ. تر څو چې ضرورت نه وي پېښ شوی باید 2 او 3 واده ته اقدام ونشي. دا هم د دې لپاره چې زموږ په وس کې عدالت نشته. اگر که د اسلام په مقدس دین کې رب العزت مسلمانانو ته د 4 ښځو اجازت ورکړی څوک چې کوي یا څوک چې د دې کار اراده لري د دې هر څه نه مخکې باید په خپل زړه کې د خپلو میرمنو ترمنځ د عدالت او د انصاف پوره هوډ ولري او که دا هوډ یې نه وي نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ډیر په خطرناک حال کې ودرېږي چې یو طرف به فلج او وچ وي او د الله په حضور کې به درېږي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او بې خونده ګناه له غیر محرم ښځې سره مصافحه کول دي یعنی لاس ورکول دي. د نورو مسئلو په څیر دا مسئله هم یو له هغو مسئلو څخه ده چې د ځینو ټولنو خلک پکې د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه کوي.
له خپل اسلامي شریعت څخه تیر شوي او د نورو په باطلو او غلطو لارو یې د نقل په صورت کې حرکت کړی. د دې پر ځای چې د محمد رسول الله سیرت ولولي، د صحابه و کرامو او د ازواجو مطهراتو سیرت ولولي چې هغوی خپل ژوند څنګه تیر کړی، بس د یهودو او د نصاراو په نقش قدم روان دي، د هغوی کړنې او وړنې خپل اصلي هدف او منهج ګرځولی. دغو باطلو او بېځایه عقیدو او لارو د دوی په ذهنونو دومره اثر کړی، که ته ورته یو دلیل وړاندې کړې او له دې کاره یې منع کړې، نو په تا باندې به د اړیکه پرې کوونکي، رحم نه کوونکي او سخت مزاجه تهمت پورې کړي. او ځینې سیکولران خو بیا دا وایي دا ملایان چې دا خبرې کوي دا افراطي ملایان دي. هو که دوی ته د ښځو په مجلس کې د ګډون اجازه ورکړي، د روغبړ اجازه ورکړي، خدای مه کړي، نو بیا به ته افراطي ملا نه یې، اعتدال پسنده ملا به یې. موږ به د الله دین بیانوو، موږ به د محمد رسول الله احادیث بیانوو، په دې لاره کې به موږ د هیچ چا خیال نه ساتو او د هیچ چا پروا هم نه لرو، څه چې په خولې راځي وایي. دا زموږ مسئولیت دی، دا زموږ دنده ده. د آخرت په ورځ به موږ د الله په حضور کې درېږو. الله به د حق پوښتنه رانه کوي چې ته خو پوه وې، تا ولې حق بندګانو ته نه رسوه. زموږ او ستاسې په ټولنه کې د ماما د لورګانو، د کاکا د لورګانو، د ترور د لورګانو او همدارنګه د نورو خپلوانو د لورګانو سره لاس ورکول او کیناستل یا لیدل له اوبو څکلو څخه هم آسانه کار دی. خو که چیرې خلک دې ته د بصیرت او د اسلامي شریعت له نظره وګوري، نو هیڅکله به داسې کار ونه کړي. د طبراني حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لأن یطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له تاسو څخه چې د چا سر د اوسپنې په جبل ووهل شي یا د اوسپنې په سیمونو باندې وګنډل شي، دا ورته ښه دی له دې نه چې هغه کومه داسې ښځه مسح کړي چې د هغه لپاره حلاله ده. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پردۍ ښځې مسح کول د لاس زنا ده، یعنی هغې سره روغبړ کول دا د لاس زنا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې رانقل کړی، العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی. سترګې زنا کوي، لاسونه هم زنا کوي، پښې هم زنا کوي او فرج او شتمګاه هم زنا کوي. یو نامحرمې ښځې ته چې ته خپل لاس ورکوي، دا د لاس زنا ده. د دې په اړه به الله د آخرت په ورځ درنه پوښتنه کوي. نو تاسې ووایئ چې په دنیا کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د پاک زړه خاوند بل څوک و؟ سره له دې چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د پاک زړه خاوند بل څوک نه و، بیا یې هم داسې ویلي دي انی لا اصافح النساء، بېشکه زه له ښځو سره مصافحه نه کوم، لاس نه ورکوم. رسول الله دا هم ویلي دي انی لا امس ایدی النساء، یقینا زه د ښځو لاس نه مسه کوم. په دې اړه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، د مسلم حدیث دی، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعن بالكلام. قسم په الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس هیڅکله د کومې پردۍ ښځې لاس نه دی مسه کړی. رسول الله به له ښځو سره بیعت هم په ژبه کوي. نن خو داسې مفسد پیران هم پیدا شوي چې هغوی د ښځو سره بیعت کوي، لاس ورکوي. لکه څنګه چې نارینه مریدان لري، ښځې مریدانې هم لري. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. څونه د دین نه لرې شوي یو، څونه د رسول الله د احادیثو نه لرې شوي یو، الله به موږ سره څه معامله کوي. هغه خلک دې هم د الله نه وویرېږي چې خپلو میرمنو ته دا وایي که تاسو زما ورونو سره لاس ورنکه زه به تاسې طلاقوم. الله اکبر. خور دې په داسې خبرو کې د خپل خاوند بلکل اطاعت نه کوي. همدارنګه کومه ښځه چې په لاس باندې دسمال یا پوړنه یا ټکری اچوي او بیا نورو سره لاس ورکوي، دا هم حرام کار دی. دوی هم د الله نه وویرېږي. خویندو،
دنیا ژوند لنډ او محدود ژوند دی. راځئ چې په دې لنډ او محدود ژوند کې خپل رب ځان نه راضي کړو تر څو الله رب العزت زموږ ابدي ژوند ښایسته کړي. او که خدای مه کړه په دې لنډ او محدود ژوند باندې دوکه شو، بیا به هلته الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاره یو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. وای ډېر مې منلي د شیطان دي، لوبې مې کړې په خپل ځان دي، لوبې مې کړې په خپل ځان دي، دي رانه شوي ګناهونه د قدر دان عمر می تیر د پخوندونه. یا الهی دې رانه شوي ګناهونه ستا په دربار کې مې دې پورته خپل لاسونه. یا الهی وای رب استاد تو بگار یم، په دین امام شکر گزار یم، په دین امام شکر گزار یم، دی رانه شوي ګناهونه پخپل قدرات می بچ کړي تل غضبونه. یا الهی رانه شوي ګناهونه ستا په دربار کې مې دې پورته خپل لاسونه. یا الهی وای محروم می ما کړې له جنته، پر د نبي د شفاعت، بل د نبي د شفاعت، دې رانه شوي ګناهونه بمی کوي شفاعتنا. یا الهی دې رانه شوي ګناهونه ستا په دربار کې مې دې پورته خپل لاسونه. یا الهی د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. ستا په دربار کې مې دې پورته خپل لاسونه. یا الهی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي.
دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه تباه کوونکې ګناه چې مرتکب یې د هلاکت تر کندې رسوي، هغه زنا او بدکاري ده. ځکه د عزت او نسل ساتل د اسلامي شریعت د مقاصدو څخه یو اړین او یو ارزښتناکه مقصد دی. له همدې امله په اسلامي شریعت کې د زنا د حرمت په اړه حکم شوی. الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء السبیلا. زنا ته نږدې هم مه ورځئ، یقینا زنا ښکاره بېحیایي او غلطه لاره ده. اسلامي شریعت امر کړی چې له پردیو سړیو څخه باید زموږ خویندې پرده وکړي. همدارنګه اسلامي شریعت حکم کړی چې زموږ ورونه دې باید د پردیو ښځو نه پرده وکړي، یعنې پردیو ښځو ته دې نه ګوري او په یوازیوالي کې د یو بل سره لیدنه او کتنه نه کوي. له همدې لارې اسلامي شریعت د زنا ټولې لارې بندې کړي دي. په اسلامي دین کې زناکار ته که هغه نر وي او که ښځه وي سخته سزا ورکول کیږي. هغه سزا د ډبرو ویشتل یعنې سنګسار او په همدې ترتیب هلاکول دي، تر څو دوی د خپلې ناوړه کړنې پایله وګوري. د دوی د بدن یوه برخه باید تکلیف وګوري تر څو یې عقل سر ته راشي. په همدې ترتیب هغه کسان چې واده یې نه وي کړی او په زنا کې ونشئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت ستاسو هغه ابدي ژوند درته ښایسته کړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه ستا په دربار کې ربه ژاړم، ستا په دربار کې ربه ژاړم، دې رانه شوي ګناهونه نور مې توبه ده بیا به نه کړم بدکارونه. یا الهی دې رانه شوي ګناهونه ستا په دربار کې مې دې پورته خپل لاسونه. یا الهی. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه د میرمنو ترمنځ انصاف نه کول دي. الله رب العزت چې په خپل مبارک کتاب کې کوم احکامات بیان کړي، د هغې له جملې څخه یو حکم د ښځو ترمنځ انصاف دی. الله رب العزت په سورة نساء کې انشاء الله 129 آیت کې فرمایي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الله رب العزت فرمایي د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته، که تاسې وغواړئ هم یې نشئ کولی. نو د دې امله د الهي قانون د هدف د ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لورې ته دومره میلان مه کوئ چې بله بې برخلیکه پرېږدئ. تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله رب العزت نه په ویره کې اوسئ، نو الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی دی. مطلوبه عدل دا ده هغه ورونه چې 2 یا 3 یا 4 میرمنې لري، هغوی باید د شپې په تیرولو کې باید انصاف وکړي. د میرمنو حقوق باید مساوي وي.
یوه میرمن وي او که دوه، د ټولو خوراک څښاک او پوښاک باید یو ډول وي، هیڅ یوه له بلې غوره ونه ګڼل شي، خو تر کومه چې د زړه د خوښي او علاقې خبره ده په هغې کې برابروالی کول ضروري خبره نه ده، ځکه دا د انسان د وس خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره میرمنې درلودلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر څیز کې د هغو ترمنځ عدل قائم کړی و. خو د زړه مینه یې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله د چا په وړاندې چې بې حیایي او بدکاري عادي خبره ده، د حیا او شرم په خلاف د دوی بې حیایي، فکري نظر او لیونتوب اوج ته رسېدلی دی. په اوسنیو غونډو، جلسو او هر ډول مجالسو کې د ښځو او نارینهو ناسته او ولاړه داسې مخلوطه شوې چې بیلول یې ناشونی کار دی. بربنډ عکسونه، بربنډې ویډیوګانې، په ورځپاڼو، مجلو او انځوریزو رسنیو کې بربنډ فلمونه او خپرونې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. دغه بېعقله او فاسقان خلک د دې کار د پرمختګ لپاره له یو بل څخه په سیالي او ویاړ سره وړاندېوالی کوي. په بښنې سره په هر ځای کې د بدکاري اډې جوړې شوي دي. جونې د خپل حسن په پلورلو کې له یوې بلې وړاندېوالی کوي، د یو دلال او دله انسان په وینا له هر څه نه تېره شي. له همدې امله ورځ تر بلې حرامي نسل مخ په ډېرېدو دی. یوه نه، دوه نه، بلکې په سلهاوو او سلهاوو نجونې پرته له واده څخه فرار کوي او تښتي. د داسې حالاتو په لیدلو سره خو یقین په الله وکئ زموږ زړونه ودرېږي. نو ای زموږ ربه، ای خالق د کائنات، موږ په خپل امان کې واخله، په موږ خپل رحم او شفقت وکړه. موږ له تا نه سوال کوو چې موږ له دې بې حیایي او فحشا څخه په امان کې وساته. زموږ زړونه پاک او شرمګاه مو محفوظ وساته. ای زموږ ربه، زموږ او د حرامو کارونو ترمنځ ډېر مضبوط او لوی دیوال ودروه. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه بېخونده ګناه هغه زهار دی. د جهالت د زمانې هغه الفاظ او هغه ټکي چې نن سبا یې د کارولو بازار ښه ګرم دی، د هغې له جملې څخه یو لفظ زهار دی. د دې څخه مطلب دا دی چې یو خاوند خپلې میرمنې ته ووایي چې ته په ما داسې لکه زما مور، یا خاوند میرمنې ته خور ووایي. داسې الفاظ کارول په اسلامي شریعت کې حرام دي. الله رب العزت په دې اړه په سورة مجادله کې فرمایي: الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. الله رب العزت فرمایي له تاسې نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي، د هغې د یو غړي او د یوې عضوې تشبیه د خپلو محارمو سره ورکوي. د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي، د هغوی میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي. الله فرمایي دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي، او حقیقت دا دی چې الله رب العزت ډیر معافي کوونکی او بخونکی ذات دی. د دې کار لپاره اسلامي شریعت ډیره سخته کفاره ټاکلې ده. دومره سخته ده لکه څومره چې د سهوې، د قتل او د روژې په حال کې له میرمن سره د یو ځایوالي لپاره ټاکل شوې ده. که خامخا همدومره نه وي نو له دې سره مشابه ده او له دې نه کمه نه ده. زهار کوونکی چې تر کومه کفاره ادا نه کړي تر هغې میرمنې ته نږدې نشي ورتلی. الله رب العزت په سورة مجادله کې د دې په اړه فرمایي: والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب علیم. الله رب العزت فرمایي کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه، نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام به آزادوي. په دې کفارې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله رب العزت ترېنه ښه خبر دی. او څوک چې غلام ونه مومي هغه د 2 میاشتې پرله پسې روژه ونیسي مخکې له دې چې دواړه یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 15 مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا د کفارې حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله رب العزت او د هغه په پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله رب العزت ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. وتلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. نو درنو اوریدونکو راشئ د الله رب العزت کلام واورئ، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه پیغام لري او موږ په کومو لارو باندې روان یاستو. ډیر د ګناه کارونه زموږ غرونو او خویندو د جهالت او د ناپوهي په حالت کې کړي دي. خو همدا اوس چې زما خبرې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې اورئ، په خپلو ګناهونو باندې توبهګار شئ. د الله رب العزت دربار ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. او که خدای مکړه خبر هم شئ او په دې باندې پوه هم شئ چې دا خو ګناه ده او بیا هم تاسو پې اصرار او پرله پسې والی کوئ، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږئ. رب العزت به ستاسو نه پوښتنه کوي، بیا به هلته الله رب العزت ته څه ځواب وایي؟ نه، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې خپل ابدي ژوند کله هم مه تباه کوئ. په دې لنډ ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شول شي. هغوی باید د ټولو خلکو په وړاندې سلسل درې ووهل شي، د 1 کال لپاره دې له وطن څخه وشړل شي تر څو د خلکو په منځ کې د درو وهلو او له وطنه د شړلو له امله رسوا او ذلیله شي. د دوی لپاره دغه ټاکل شوې سزا په اسلامي شریعت کې تر ټولو ډیره ده. د زناکارو ښځو او سړیو برزخي سزا دا ده چې هغوی به په یو تنور کې وي. دغه تنور به له پاسه تنګ او د لاندې خوا ډیر پراخ وي. د دې تنور لاندې خوا څخه به اور بلیږي او راخوټېږي به. ښکاره خبره ده چې په تنور کې پراته خلک به بربنډ وي. کله چې اور ګرم کړی شي نو دوی به چیغې کړي او له ډیره زوره به د تنور تر خولې پورې راپورته شي. دومره به راپورته شي چې وتلو ته به نږدې وي. بیا چې کله اور خاموش شي نو هغوی به د تنور بیخ ته ورسیږي. له دوی سره به دا کار تر هغه وخته پورې کیږي تر څو چې قیامت قایم شي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې د دوی د عزت ساتنه وکړي. دغه عمل هغه مهال ډیر قبیح شي چې کله انسان بوډا شي، عمر تیر شي، د قبر غاړې ته نږدې شي او بیا هم دغه ناوړه عمل کوي. نو د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 ډوله خلک دي چې الله رب العزت به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله رب العزت به یې له ګناهونو څخه نه پاکوي او نه به د دوی په طرف وګوري او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. هغه 3 ډوله خلک څوک دي؟ زوړ زناکار، دروغجن پادشاه او خوار کبرجن. تر ټولو بدترینه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنه ده په بښنې سره چې زناکار یې د زنا کولو په بدل کې ترلاسه کوي. یعنی هغه روپۍ ډیرې بدې روپۍ دي کومې چې زناکاره ښځه د زنا کولو په بدل کې لاسته راوړي.
زناکاره ښځه ډیره بدبخته وي، ځکه کله چې په نیمه شپه کې د آسمان دروازې د دعا غوښتلو لپاره خلاصیږي او بیرته کیږي، دا بدبخته او دا فاسده به ترې بې برخې وي. فقیري او بېوسي هیڅ عذر او دلیل نه دی چې انسان دې پکې د الله له اوامرو او حدودو څخه تیر شي. د مخکینیو خلکو څخه موږ ته یو متل راپاتې، هغوی وایي شریفه ښځه به له لوږې مړه شي، خو د خپلې حیا له لاسه ورکولو څخه به ځان موړ نه کړي، چې حیا له لاسه ورکړي او ځان به موړ کړي. کله به همداسې ولیکي. زموږ او ستاسې په زمانه کې د هر ډول بې حیایي او فحشا دروازې بیرته دي. شیطان د خپلو ملګرو په مرسته هرې بدکاري ته لاره هواره کړې ده. د شیطان په لاره هغه بې لارې فاسق او فاجر خلک روان دي